وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لكتاب رحيق الأزهار في الأدعية والأذكار لشرح بسلسلة دا الله بتوفيق سره نن هم درس او ناسته ده. مخکې موضوع روانه وه چې په کومو وختونو او ځایونو کې دعاګانې ښه قبلیږي. بعض هغه ځایونه ذکر شوي او هغه وختونه چې هلته دعاګانې ښه قبلیږي یا د دعاګانو د قبلېدو امید پکې ډېري. د هغې نه بعد مؤلف بیا بل باب یا فصل راوړی دی په دې عنوان الذین تستجاب دعواتهم، هغه کسان چې د هغوی دعاګانې ښې قبلیږي. یعنی دعاګانې د هر مؤمن قبلیږي چې کله هغه شرطونه پکې کم شرطونه چې قرآن او حدیث کې راغلي دي، د دغه مسلمان دعا قبلیږي. او کله چې دعا نه قبلېده، یعنی را به شي انشاءالله په دې کتاب کې دعاګانو د نه قبلېدو څه وجه ده. کله چې دعا نه قبلېده نو هغه بیا ته ځان ولټوه، په تا کې به مشکلې، ځکه چې الله سبحانه وتعالی دا خبره خپل ځان باره کې کړې ده چې زما نه څوک څه غواړي زه ورله ورکوم، او د الله په خبره کې شک نشته، او الله د خپلې خبرې خلاف ورزي نه کوي. نو چې خلاف ورزي نه کوي، بیا بیماري په تا کې ده چې ستا دعاګانې نه قبلېږي، یا په دې کې بل حکمت یي، هغه هم را روان دي. کله دعاګانې نه قبلېږي د یو حکمت دپاره. دا سړی ښه سړی، ښه مسلمان سړی، هر څه برابر دي، خو یو حکمت دی چې هغه د څه نه دی معلوم، او د هغې دلاسه الله د ده دعاګانې دغه وخت کې نه قبلوي. خو بعض انسانان هغه دي چې د هغوی د دعاګانو په باره کې خاص ذکر راغلی دی چې د دې خلکو دعاګانې یا خیري قبلیږي. نو بیا به انسان کوشش کوي چې لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس ذکر کړی چې د دعا ښه قبلیږي، نو انسان به کوشش کوي چې ځان دغه خلکو کې راولي چې د هغوی دعاګانې ښه قبلیږي. که چېرته غواړي دا چې زما دعاګانې قبولې شي، او که هسې هغه ټیم پاسۍ غونته کې کوي، نو هغه ته بیا ضرورت نشته دې موضوع او نه دې خبرو، ځکه چې هغه هسې خبره ټوله هسې روانه کړې ده. خو د کوم مسلمان چې دا حرص وي چې الله زما دعاګانې قبولې کړي، نو هغه انتهایی کوشش کوي د دا قسمه خبرو او په دې باندې د عمل کولو، او په ځان کې د هغه صفات ته پیدا کولو کوشش کوي د کومو په راوستو سره چې الله سبحانه وتعالی بیا د دعاګانې ښه قبلوي. په اوله کې 3 کسان ذکر کړي، او د دې 3 ذکر په یو حدیث کې دی. نو اولې دغه خلک ذکر کړي دي، بیا یې دلیل راوړی وي. اولنی انسان د مظلوم دعا ښه قبلیږي، دعا ورته وی که خیري ورته وی. د چا سره چې ظلم وشي د هغه خیري هغه ښه قبلیږي. دویم وی د مسافر دعا ښه قبلیږي چې په سفر باندې، او دریم د پلار دعا د بچو په حق کې ښه قبلیږي. دلیل پر راوړی د ابو هریره رضی الله عنه روایت ته امام ابن ماجه راوړی، او امام ابو داود الطیالسی رحمه الله هم راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دې خبرې ته ګوره څومره په یقین سره او په تاکید سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي: 3 دعوات یستجاب لهن لا شک فیهن. 3 قسمه دعاګانې قبلیږي او ردی کیږي، هیڅ شک پکې نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هیڅ شک پکې نشته. دعوة المظلوم یا دعوة مظلوم، د مظلوم دعا
ودعوة المسافر او د مسافر دعا، ودعوة الوالد لولده د پلار دعا د خپل بچی په حق کی. راځو د مظلوم دعا یا خیروله. دی باره کې نور هم روایت راغلی. یو روایت کې داری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، د دې مظلوم د خیرو او د الله په منځ کې پرده نشتی، بس رسی الله ته ډایرک. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته ویلي چې یمن ته لیږو اتقي دعوة المظلوم، د مظلوم د خیرونه به ګورې ځان لرې ساتي. مظلوم چې چا سره ظلم وشي، ظالم هغه چا ته چې ظلم وکړي. دا یاد کوي چې مظلوم که کافر ومي د هغه خیرې قبلیږي. مظلوم که کافر ومي او مشرکی نو هم د هغه خیرې قبلیږي، چېرته چا سره ظلم ونه کړي. ګورې د ټولو نه لویه خبره چې انسان تیریږي هغه ده، لکه که یو سړی چاړه راوالي او بل حلال کی یا په ټوپه کې وولي او یا بل څه ظلم ورسره دنیا کې وکړي، دا دومره غټه نه ده. خو که چېرته څوک راولګېدو او ستا په باره کې کیس د الله سره داخل کو، دا ډېره لویه خبره ده. دا خبره چې څوک وکړي، دا بعض کسان یې وکړي که نه چې جګړې شي، زه به صحیح شو، ځه الله ته مې حواله کړي. دا خبره د مؤمن په دې بدن باندې غونې ځي کي، سړی ورسره داسې ورپېږي دی اورېدلاسې، الله ته مې حواله کړي، دا وړه خبره ده. دغه ظالم خوشحاله شي چې زه خبره پاتې شوه، نه خبره به هله پاتې شوې وی که ده د دنیا په محکمو کې ستا کیس داخل کړی او دی یېرېږي دغې نه چې دا خو جي قاضي صاحب به مې راغواړي او دا به جج او دا به تاڼۍ او دا به فوجیان او دا به سزای او دا به دی او دغه. دا ټولې خبرې وقتي طور دي، خو چې د الله په محکمه کې به تا باندې څوک کیس داخل کړي، تا د هغه مال خوړلی، تا د هغه حق خوړلی، تا په هغه باندې ناروا ګزار کړی دی، تا هغه کنځلی دی، تا هغه سپک کړی دی، تا هغه بېعزته کړی دی، تا اوس نور ظلمونه کړي دي، هر قسم ظلم چې هر قسم ظلم. نو که دې ظالم لاس اوچت کړو او خیرې درته وکړې که نه، نو بیا انتظار کوو د دې چې الله د ده دا خیرې قبول کړي او بیا تا سره څه کېږي. رب العالمین خو وی حدیث قدسی کې وی ما ظلم په ځان باندې حرام کړی دی، نو په تاسو باندې مې هم حرام کړی چې یو بل باندې به ظلم نه کوئ. الله چا سره ظلم نه کوي. نو الله خو زورور بادشاه دی او په ځان یې ظلم منع کړی دی چې زه ظلم نه کوم، خو چې را کمزوره انسان راولګي او ظلم کوي نو ډېره ناروا کوي. او دا د کمزوري مسلمان او د کم اصل سړي نښه ده. یا دی که غوږ ورته کولاو کړي که څوک پې خفه کېږي زر پیري د خفه شي. کم اصل سړی، سپک سړی چې په ایمان کې کمزوری، هغه ظلم او زیاتې کوي په هغه چا باندې چې د ده په وس رسي. او داسې د غیرت نښه نه ده، نه ده د پښتو نښه ده، نه دا د دې نښه ده چې را سړی پهلوان دی. غیرتي هغه دی او اصیل انسان هغه دی چې هغه په کمزورو باندې ظلم نه کوي. په هر چا چې د وس بر شو، هر قسمه وس چې ستا په چا بر کي، په داسې ټیم کې د سړي سره ښه اخلاق ساتل دې ته درنوالی وایي. دا هم ښه سړیتوب نه دی چې ته کمزوری نو ته ورسره ظلم نشي کولی. دا هم ستا ښه سړیتوب نه دی چې ستا صفت پې وکړو، خو اوس دې نه رسي. که اوس دې ورسېږي نو ته هم ظلم زیاتی کوې. خو دا چې غلی غلی ناست او زه ما بخلی دی او زه خیر دی، نو د هغې هم وجه ده. مؤمن هغه دی، یو حدیث کې راځي چې د ده وس رسي د بدل د اخیستو دی، بیا هم غلی ناست او په دې سړی دروند ښکاري. ورب الکعبه په دې سړی دروند ښکاري. ها کیدای شي سپکو ته دروند ښکاره نه شي،
په لاره کې دوو کسانو جګړه ده، دا یو راولګېد دی بل ته یې کنځلې وکړې، سپکې سپورې وې، هغه ورته یې زه به صحیح شو، زه لاړم. دی دومره دروند ښکاري چې تپوس یې مه کوه، ځکه چې هغه دا ښکاره کړه چې زه دغه د سپکوالي دغه لیول ته زه نشم راکوزېدی کوم کې چې ته یې. دا زما اسلام ماله اجازت نه راکوي، دا زما ضمیر ماله اجازت نه راکوي، دا زما سړیتوب ماله اجازت نه راکوي. خو کیدای شي چې کوم په دې خبره نه پوه نو هغه به دا ووایي چې دا پلانې څه و، دی کمزور و، نو هغه ښه زورور و، هر څه یې کولی شو خو یې نه کړو، همدغه یې سړیتوب و. او اوس یو سړی ویني چې یاره ما به هم دته دا ویلی، ما به هم دا کړی، ما به خو دا سړی زورور دی، نو د دې څه فایده نشته، د دې څه فایده نشته. هغه حدیث دی که نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې قاتل او مقتول دواړه په جهنم کې دي. صحابه کرام وایي یا رسول الله نو قاتل خو واضحه ده چې سړی وجلی، دا مقتول ولې جهنم کې دی؟ وایي دیم هیرسناک و، د خپل ورور یې مړ کو خو هغه پرې رامخکې شو، د خپل ورور یې مړ کو خو هغه پرې رامخکې شو، داسې ښه سړی خو نه و، د ځان له د هغه د وجلو کوشش یې کو خو هغه پرې زورور شو، رامخکې شو. نو څوک چې چاته معافي کوي یا غلی پاتې کېږي دې دلاسې چې مخامخ سړی زورور دی، دې څه فایده نشته. فایده د دې ده چې ته ښه زوروري او ښه وستې رسي او بیا هم ته نه ظلم کې، نه زیاتې کې، نه بدل اخلي، بس معاف کې، دا خوی په ځان کې راول. نو د مظلوم خیرې عجیبه دا ده چې زمونږ د خلکو په ذهن کې مظلوم چاته وي، تاسو سره پته شتي، یعنی یو پردی سړی چې تا تې مال نیولی، بس زمونږ په ذهن کې ظلم صرف یو دی، څه دی؟ نه ما داسې ونه مال نیول، پردی سړی تا تې مال نیول، بس عوام دې ته ظلم وایي. ناول پردی قید مې پکې ولګو، پردی د خپل سره ظلم ته ظلم نه وایي، د خپل سره ظلم ته ظلم نه وایي. لکه اوس د ښځې مهر نه ورکوي، خیال هم دی که نه، ښځې ورته معاف کړی نه دی مهر نه، او دا ظلم نه دی، دی جاهل په سوچ کې، ځکه چې دی وایي چې دا ښځه خو خپله ده. ظلم خو به کوې نو په چا؟ په پردي. یو دا سوچ دی د عوامو ډېرو. دویم دا چې ظلم په پردي سړي باندې په څه کې؟ مال یې نیولی، بس دې ته ظلم وایي. ګزار دې ورکو، بېعزتي دې د چا وکړه، حق دې بله طریقه باندې چا وکړو، دا ظلم نه دی. ظلم وایي دا دی الله اکبر وي، ته وګوره دې ظالم ته د هغه تنخوا یې ورنه کړه، بس دا ظلم دی. پیسې تې ونیوي، امانت یې وله وخوړو، بس دا ظلم دی، ځکه چې پیسو سره تعلق ساتي. دا دواړه خبرې غلطې دي. ظلم دا ته په خپلو بچو باندې هم کولی شي. موږ کې مشکل دا دی چې بهر کوشش کوو چې زموږ نه ظلم ونه شي، او ډېر به کیدای شي چې خپلې ښځې سره ظلم کوي. او که دا ښځه الله ته فریاد وکړي، که دا ښځه الله ته فریاد وکړي ستا به څه حال، او که دا بچي الله ته فریاد وکړي ستا باره کې، نو ستا به څه حال. ظلم بس بهر به دې سپینه جامه ساتي، کور کې دې نه هر څه کوه، نه. ظلم هغه ستا خپل دی او که پردی دی، تر دې چې په څاروي او زناور باندې زیاتې کول دا هم ظلم دی. نو له په ښځې به زیاتې کول ظلم نه، په بچو زیاتې کول به ظلم نه، مور پلار سره زیاتې کول دا به ظلم نه، رور خور ملګری خپلوان دا ټول پکې دننه. چې په څاروي باندې ظلم نشي کولی، بل په چا باندې کوي؟ په څاروي ته زیاتی نشي کولی. د الله نه ویرېږي د ښځو باره کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د تاسو سره بندیانې دي، بندیانې قیدیانې دي. ښځه د سړي سره یو قسمه قید کېږي که نه، قید کې نه وتړلی شي که. د دې بندي سره زیاتی کول دا غیرت دی. لکه یو سړی جیل کې پروت دی، دروازو ته دومره غټه لګېدلې ده چې
خوځولی څوک نه چې هغې ته غټې ټالۍ پرتې او یو شي او بل شي او دا په دې باندې چې کوم چوکیدار او د دې څوکۍ چې څوک کوي ولاړ دی هغه راځي دغه سړی په مخه وهي هغه ته اتکړۍ پرتې دي زنځیران پرته دي کله په لتو کله په سوکانو او کله یو شي او کله بل شي نو دا مخامخ سړی څه ویلی شي ولې نه شي ویلی او بندې دي او دا ښځې زموږ سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو سره بندیانې دي یو قسمه نو په دوی سره ظلم زیاتی کول ډېره ناروا ده ظلم هر وخت کې ناروا دی خو د بعضو سره ډېر ناروا دی بل هغه ښځه چې پلار د هغې خوا کې نشته مور یې نشته رونه یې نشته بل څوک نشته یک یوازې تا ته ناسته او تا د ځان نه داسې باتور جوړ کړی برید تاسې تو کې او څوکه وله تېره کړي چې موږ هم څوک یو مزه نه کوي دا خبرې تاسو سره پته شتي دروند سړی هغه دی چې د ښځې نه زیاتی وشي دی غلی پاتې شي وي دا جزه ده دا څه ناشنا خوی دی دا ډېر دروند خوی دی دا مړه خیر دی هېڅ خبره ولې خیر دی د زنانه د کمزوري ده او بله دا چې یوازې ده او موږ ته ناسته ده د الله نه بعد دغه موږ سره امیدونه دي دا یو ناشنا دروند خوی دی او دا درز او غپه او دا په مخه جګړې او کنځلې دا مزه نه کوي که نه زما دا خبرې غلطي ظلم د ښځې سره به نه کوي د ښځې سره ظلم صرف دا نه ته یې وایي دې ښځې له خرچه پوره نه ورکول دا هم ظلم دی بیماره ده غریبه او ته کله وایې هغه جو پیسې ما مور له ورکړې او جو پیسې ما پلار له ورکړې او هغه جو زموږ د مشر ورور په لاس خرچه ده دا هم پښتنو کې غټه مسله ده خرچه اکثر د چا په راځي مشر ورور نو که مشر ورور بایجان ووایي چې بهی دا ښځه دې پکې علاج له لاړه شي یو ډېره ښه ده که هغه ونه وي بیا خو مونږ سړي شو د پلار په ځای دی که عجیبه دا دی زموږ پښتانه په دې حقوقو کې هر څه لخبط کي یعنې د ورور سره به دومره مینه شروع کي چې د ښځې نه به د خپې پیزار جوړ کي نو د ښځې سره به دومره مینه شروع کي چې مور پلار به د خاورو سره خاورې کي نه د هر چا خپل حق دی که نه ورور زموږ د زړه سر دی او دومره حق خو هم نشته چې خرچه یې بنده کړې ده او زه ښځې له علاج نشم کولی دومره حق خو هم نشته چې زما ښځې ته دا وایي چې ته به د مور پلار کره نه ځې او ښځه غریبه ما ته ووایي زه مور پلار کره ځم یادېږي راته زه ورته وایم خو زموږ هغه ورور د پلار په ځای دی هغه نشو خفه کولی دا حق هغه الله نه دی ورکړی د هغه خپل حق دی زه به عزت کوم زه به قدر کوم زه به احترام کوم زه به ورسره مرسته هم کوم د وس مطابق خو دې کارونو کې ګوتې نشي وهلی د پلار خپل حق دی د مور خپل حق نو د ښځې خپل حق دی دا نه چې ښځه راته ووایي چې ورور دې داسې ورور دې داسې او ته یو بس راوځي او بریدونه دې وینې ساسي او د وروڼو سره ورانه کړي او جنګ جګړې ولې ځکه چې ښځې ویلي او ښځه خو یې ښځه ده نو ښځه خو ښځه ده خو د یې خپل حق دی په دې کې ګوتې نشي وهلی پوه شوئ که نه ښځه باندې خرچه نه کول دا هم ظلم دی موږ ته قصې را رسېدلي دي کله موږ ته خویندې رابطه وکړي کوم ظلم چې هغوی بیان کړي کوم ظلم سړی ورته حیران شي د الله نه ویېرېږي دې باب کې ښځه باندې خرچه نه کول هغې له ښه خوراک نه ورکول ښه جوړه جامه دی په تا باندې حق دی چې هغې له به جوړه جامه ورکوي له به خوراک ورکړي دا په تا باندې حق دی نو چې دا نه ادا کوي نو څه کوي بچو سره ظلم کله بچو سره سړی ظلم کوي د هغوی تربیت ونه کړي هغوی ته دین ونه ښیي هغوی ته ادب ونه ښیي هغوی ته سړیتوب ونه ښیي دا هم ظلم دی ګورې دا یاده کې دې ته ګورې څوک د ظلم په نظر نه ګوري ډېر لږ خلک په دې نقطه باندې پوه دي چې دا د بچو سره ظلم دی لکه یو سړی مسافرۍ کې پروت دی صرف دا پیژني میاشت اخره کې 2000 ریاله لیږل غواړي کور ته که هر څه خدا لیږه او د دې دا سوچ دی چې د بچو حق چې ما څومره ادا کړی دی نو دومره چا نه دی ادا کړی نه دی د تربیت تپوس کوي نه دی د مدرسې تپوس کوي نه د سکول کوي نه د جومات نه د سړیتوب نه د ادب د ظلم کوي خپل بچي سره
او که بیا دې پښتنو ته دا ووایي چې د خویندو له په میراث کې حصه نه ورکول ظلم دي ته څوک ظلم وایي نه ځکه لا چا د ظلم په قایمه کې راوستی ده مونږ خو ظلم هغه څه ته وایو چې زمونږ خواهشات هغې ته ظلم وایو او مونږ یې نه کوو مونږ یې نه کوو نو ظلم ورته وایو کوم څه چې مونږ کوو هغې ته به مونږ ظلم نه وایو لکه اوس یو سړی دی دینداره نه دی یو خو سړی دینداري نه دا خبره کوي دینداره نه دی او پلار ورته جایداد هم نه دی پرېښودی څه جایداد یې نه نو دی به هر وخت یا الله څه ظلم دی د خویندو له حصه نه ورکول دوی لا ځان ته مسلمانان و د دې سره څه شتي نه د دې خبرې له څه دغه شتي هېڅ مزه یې نشته دې ځکه دې ته ظلم وایي هغه بل چې دا کار یې کړی دی هغه دې ته ظلم نه وایي لکه موږ ظلم هغه څه ته وایو چې زما دماغ ورته ظلم وایي یا زه یې نه کوم ابه ظلم وي که ما وکړي بیا به ظلم نه نه ظلم هر هغه زیاتې هر هغه ناروا که هغه ته د نږدې خپل سره کې که د لرې سره یې کې تر دې چې د کافر سره یې کې دا هم ناروا ده کافر سره هم ګوره ظلم ناروا ده نو دا خبره مې په دې لږه اوږده کړه چې معاشره کې موږ اینو چې د ظلم دغه زیات شوی دی خصوصا د خپلوانو سره ظلم نو ځان دې نه لرې ساتي ورب الکعبه کې یو سړی د شپې ودرېدو که نه او په دې تهجدو کې الله ته وجړل او ستا نوم یې ورته واغېستو ته به څه کامیاب شي دا چا چې خپل فایل د الله په محکمه کې داخل کو که نه دا داسې محکمه ده چې د دې نه فایل ورکېږي نه په دې کې وکیلانو ته ضرورت شته نه په دې کې پیسو لګولو ته ضرورت شي چې ته کیس وګټې نه په دې کې یره د ظلم شته نه په دې کې یره د یېرېدو شته نه یره د دې ده چې یره کیدی شي او دا فیصله ونه شي لکه د دنیا په محکمو کې دا خبرې راځي هلته دا نشته نو که د خپل رب نه یریږئ دا کار به نه کوئ ما تاسو دا خبره ذکر کړې وه یو عربي یو ویډیو کړی و ډېره ناشنا د عربو کې ډېر ښه صفات دي یو صفت دوی کې دا ډېر ښه دی چې دوی به د غریبانو ډېر مال لګوي نو دوی دغه عربي دا کار کو چې هغه به په دوکانونو باندې ګرځېدو او تپوس به کو کوم رجسټر چې د حساب کتابي چې دا ماته وښایه نو په دې کې که چېرته د کونډې حسابي یا د یتیمي یا د یو غریب چې هغه علاقه کې مشهور دی چې غریب دی دا پیسې به خپل طرف ورکول نو هغه دا رجسټر چې کله کولو کړی دی نو په کې یو ناشنا کاته یې کتلی دی چې د دې څه قصه ده هغې ته یې مخامخ لیکلي دي چې دا حساب مؤجل الى یوم القیامه دا حساب پاتې شوی دی د قیامت ورځې ته هغې دا څنګه دا څه قصه ده وایي دا ښه مالداره سړی دی کاته ورته زما حساب ډېر جمع شو ما ورته ویل چې حساب راکړه بدتمیزي وکړه وایي چې نه یې در کوم ته به څه وکړي نو ما ورته دقې لیکلي چې بس دا قیامت ته پاتې شوی دی دا ناشنا کاته ده چې دې سړي پاتې کړي د آخرت حساب مؤجل الى یوم القیامه دا معمولي مه ګڼئ الى یوم القیامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وفات کېدو خطبه یې وکړه تقریر یې وکړو وی که د چا په ما باندې درهم او دینار یې رودي ځکه چې سبا نه درهم شته نه دینار شته او که چا له مې څه څوک څه پیړه ورکړي څه زیاتی مې ورکړی زیاتی مې کړی قصاص اخیسته غواړي بدل نو دا زما بدن دی راشي والي قصاص ځکه چې دا به په آخرت کې نه کېږي داسې نو ظلم نه ځان لرې ساتي الله دې موږ بچ ساتي ودعوة المسافر د مسافر سړي دعا هم ډېره ښه قبلېږي وجه څه ده وجه دا چې دی په تکلیف کې یو قسم مشقت کې او چې مشقت کې نو د رب العالمین هغه مهرباني به بیا ډېره زیاتې الله به د خپلو بندګانو څه ناشنا مین دی او کله چې دا بندګان په سخته کې ویني نو بیا پې د رحمت هغه دروازې خره کوله وکړي نو سفر په دوران کې دې پته ډېرو مسلمانانو ته ګوره نشته خصوصا پښتنو ته کله چې په سفر کې نو الله تعالی سوچته اوس چې غواړي هغه ته غواړي الله به یې درله درکوي د سفر په دوران کې دعا ښه قبلېږي زمونږ خو چې
سفر په دوران کې د کیمرو نه دمه شو که نه اوس خو دغه شی راوتی دی لایو ویډیو نه به دمه شو چې ګاډي کې کینې او قصه سټارټه شي او زی ته رسېدو پورې او دا جپلان او دا علانې او بیا ګپ شپ او بیا خوراکونه دا ذهن کې د سر راځي نه چې دې سفر په دوران کې رب العالمین زما دعا ښه قبلوي درېمې ذکر کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د پلار دعا د بچي دپاره دا یو روایت کې داسې هم راغلي دی ښه ودعوة الوالد على ولده او دلته دی لولده فرق څه دی هلته یعنی د پلار خیرې د بچي دپاره او دلته د پلار دعا د بچي دپاره نو دواړه قبلیږي دعا هم قبلیږي او خیرې هم دا خیرې هم په اصل کې دعا ده یعنې ته د الله نه څه غواړې خو هغې ته خیرې ویلی کېږي خو دلته د ودعوة الوالد لولده ترجمه به دقې چې دعا د بچي دپاره خو په صحیح روایت کې دا الفاظ راغلي دي ودعوة الوالد على ولده هلته به ترجمه به د خیرو کې نو د پلار خیرې او دعا دا ښه قبلي بعضې روایتونو کې مور پلار هم راغلي دي دلته یو څو فایدې یو څو نصیحتونه اولنې چې څومره دعا د خپل بچي لپاره کولی شي کوئ چې څومره دعا د خپل بچي دپاره کولی شي نو کوئ دا ستا لوی احسان دی په دې بچي باندې او دته د خیرو نه ځان لرې ساته خصوصا میندو ته او خویندو ته د نصیحت دی نارینو کې هم دا بیماري شته خو د هغوی په نسبت لږه ده خصوصا د پښتنو دا ښځې دوی خیرې ډېرې زیاتې کوي ډېرې زیاتې چې معمولي ډکې زموږ دا ښځې یو بس خوله یې وازه کړي الله دې تباه کړو د ملا تیرې دې مات شو الله دې وشرمو الله دې ذلیله کړه دا ته معمولي ګڼې وایه خو دا یاده کړه چې دا قبلي د پلار خیرې نو وري دا خیرې موږ نه پوهېږو دې په ځای دعا وکړو دعا خو قبلېږي که نه اوس دلته د پلار دعا قبلېږي که نه قبلېږي قبلېږي خیرې قبلېږي که نه قبلېږي قبلېږي نو ستا د دې بچي دپاره خیرې خوښې دي که دعا دې خوښه ده ته به لازم وایي چې دعا نو بیا د دعا ولې نه کوې د دپاره چې ته یې وپرې الله سوچت کړي چې یا الله دې نیک عمله لوی کړه درته هدایت وکړه په تهجدو کې ته وژاړې رب العالمین به دا دعا داسې قبوله کړي چې ته به حیران شي د بچو د مستقبل دپاره ښایسته ښایسته دعاګانې هر وخت غواړي او د مور پلار دعاګانې قبلېږي دا نصوصو هم ثابته ده او تجربې خبره هم ده او دې کې به درته زه خپله یو شخصي قصه ذکر کړم ما یو وخت کې ډېره مخکینۍ خبره ده کوم وخت کې چې دا علم ما نوی نوی شروع کړی اول ما د انګلیش سبق وی د هغې نه بعد بیا ما علم شروع نو زمونږ والد صاحب الله یې د هغه په قبر باندې رحمتونه باران راووری هغه یو ځای کې زه داخلولم چې ته دلته علم وکړې خو هلته ما ته داخله نه میلاوي ده کوم شروط چې هغه اداري یې ښودي وو هغه ډېر سخت شروط و هغه زما دپاره پوره نه و بل دا چې एकदम سړی د انګلیش نه عربۍ ته راوړي او ټول علم په عربۍ کې دی د نه دلته پښتو ویلی کېږي نه اردو شتي نو هغه هم حیران و چې څنګه په مخه به زه له والد صاحب سره تلم راتلم په مخه به تلم راتلم ما ورته هم وویل ما چې نه مې داخله یو بل ځای ته لاړ شو نه دقه ځای کې به داخلي په مخه هغه مدیر صاحب به ښه سړی او غوسه به شو وایي دی دلته نشي داخلی دی دله څه ورځي دله د انګلیش ویلی دلته راځي عربي دا کومه چې دی دا خو عامه عربي ده دلته دغه نه چلېږي خیر دا تله راتلو بیا ونه شوه هغو هغه فایل واپس راکړو نو بیا ما خپل والد صاحب ته ووایي ما اوس وی الله به وکړي انشاءالله بیا بله ټرای به م کوو ته ما اوس دومره ټرایونو ته څه ضرورت دی خو بل څه ځای ته به لاړ شو وایي نه دقه ځای کې چې ته علم وکړي لکه زما دا خوښه ده چې ته ټول علم دا په عربۍ ژبه کې وکړي نو ما په خپلو سترګو دا ولیدو چې زموږ والد صاحب هغه د شپې تهجدو کې ولاړو او دغه شپې ښه اوږده تهجد کړي ما په خپلو سترګو لیدل سهار داسې شپږ نیم بجې ما ته ویلي چې ځو ما یې چې ځو چې موږ ورغلو زه هغه مدیر ته مخامخ شو ادارې هغه مسکی شو هغه مسکا هم د غوسې وه وی بیا رالی تاسو هغو ته بیا هغه فایل یې وله ورکو
وی زه لاړ شه امتحان ورکړم تا ته پته وي دی په امتحان کې به کامیابیږي خو نه دی به فیل شي چې دی فیل شي خبره جوړه شوه چې دغه حال دی څنګه یې داخل چې زه ورننوتم هغه یو ښایسته عالم دین ناست و ما ته وایي تا څه علم کړی ما هېڅ علم هم نه دی کړی وایي تا سره څه دي ما قرآن یاد کړی ښه وي چې کوم ځای راته ښه یاد هغه ووایه په ورځو کې خو نه ما قرآن یاد کړی و خو اواز هم د سړي ښه مزېدار یې ورسه ما ښه تلاوت وکړو د زړه د کومې نه ډېر سخت متاثره شو ماشاءالله ماشاءالله بیا چې ما ختم کړم نور څه وایي نور څه داسې قرآن چې وایي نو د هغه نه به څوک نور امتحان وایي په فایل یې دستخط وکړي وایي ته داخلي چې هغه مدیر له ما هغه پاڼې وړه ما یې ته وګوره هغه ما ته ګوره د پاڼې ته وګوره نو اوس خو بلکل څه نشي ویلی ځکه چې اوس خو زه پاس شوی یم هغه فایل المارۍ کې کېښود سبا نه سبق له راسه دا ما په خپلو سترګو لیدلي چې د پلار دعا د بچي لپاره هغه څنګه قبلېږي که موږ د دې خیرو په ځای باندې چېرته دا دعاګانې شروع کړو چې یا الله زما بچی نیک عمله لوی کړي او یا الله زما د بچي نه د دین خادم جوړ کړي د ده نه یو اوچت شخصیت جوړ کړي نو الله به هغه قبوله کړي او بچی به یې نیک عمله لوی شي کوئ به دعاګانې بچو ته که نه هر سړی به وایي چې زه خو کوم ورته دعا زه منم چې ته کې ورته دعا خو ښه ډېره ورته کوه په سجده کې خصوصا په تهجدو کې د شپې په آخرنۍ برخه کې الله ته فریاد کوه رب العالمین به ستا د زړه دا ټوټې دا به الله نیک عمله لوی کړي او دا د مور پلار لوی ارمان دی چې زما د بچي نیک عمله لوی شي دلته بله خبره هغه ده چې دا خیري که قبولی شي نو بیا به هم ته خفه او ځکه تاسو به کیدای شي لیدلی مې په ویډیوګانو کې دلته د جدي یو سعودی دی او هغه ډېر مشهور دی انټرویو چې دا خلک ډېر یالي د عرب هغه په دقه شان کرسۍ کې پروت دی هغه خوځېدی نه شي هغه صرف خبرې کوي بس او د ګوتې یې لږې ډکي معمولي دی ګوتو کې لږ حرکت دی نور دا په بدن کې حرکت نشته ښایسته ځوان اوس خو عمر زیات شوی دی چې څو کلونه پې واوړي نو هغه نه تپوس چې لکه ته د هغه ملا د تیرې مات دی او د هغې دلاسه هغه ټول بدن یې کار نه کوي نو هغه قصه وکړه چې ما سبق به وی سکول کې او د سکول نه پټ شوی وم چېرته تللی وم ملګرو سره ګرځېدم زما پلار خبر شو نو یې زما پلار ما ته وایي چې الله دا ملا ماته که نه بیا بل ورځ وایي زه لامبلو له لاړم د ملګرو سره نو دغه مصباح سویمنګ پول کې ما لامبل د برې نه مې راټوپ و ډېر اوچت ځي نه چې څنګه کته ورنو دې ځمکې سره چې ولګېدم زما په سر ولګېدم داسې هغې سره د ملا راتېر چې د هغه مات شو اوس پکې هېڅ نه کېږي خو ده ویلي یا الله د ملا تیرې مات کړه ټول عمر له بچی معذوره شو نو ته بله ده ته به د دنیا نه لاړ شي او هغه خیري به درته قبولې شي بچی دې په غم کې پرېښ او هغه ته نقصان ورسېد نو خیرونه ځان لرې ساتئ او څه ورته کوئ دعاګانې الله زموږ د ټولو بچي نیک عمله لوی کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ د بچي د دین خادمان وګرځي الله دې د معاشري او د قوم خادمان جوړ کړي څلورم انسان وي د غازي دعا ښه قبلېږي غازي چا ته وایي مجاهد چې الله په لار کې جهاد وکړي او واپس روغ راشي ورسره پنځم یې ذکر کړی دی د حج او عمرې کوونکي انسان دعا ښه قبلېږي د دواړو دلیل یو دی روایت یې راوړی دی د امام ابن ماجه رحمه الله او امام بیهقي هم راوړی دی په شعب الایمان کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی عبدالله بن عمر روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الغازی فی سبیل الله والحاج والمعتمر وفد الله الله اکبر غازی د الله په لار کې جهاد کوونکې او حج کوونکې او عمره کوونکې وفد الله دا میلمانه د الله دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چا میلمانه دي د الله میلمانه دي څنګه دعاهم فاجابوه الله دوی راغوښتلي دي نو دوی ورغلي دي الله راغوښتي دا مجاهد دی جهاد له چا راغوښتی دی الله راغوښتی نو دا حج کوونکی عمره کوونکی چا خواله ور روان دی الله خواله ور روان دی که نه الله یې منلی ده واذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا الله ابراهیم علیه السلام ته وویل اعلان وکړه چې خلک راځي حج
نو ته خو د الله منلی د روان دی نو چې د الله یې منلی د روان دی نو میلمه د چا شو میلمه د الله شو دا ګورې لوی وصف دی د حاجي او د معتمر دپاره او د غازي دپاره چې دا میلمانه د چا دي میلمانه د الله دي و چې میلمانه د الله دي او الله دوی له دعوت ورکړی او دوی راغلي دي نو الله څه چل وکړو وسألوه فاعطاهم و چې دوی د الله نه کوم سوال کوي او کومه غوښتنه کوي نو الله به ورله ورکوي ولې به ورله ورکوي میلمانه د الله ولې دي الله راغوښتي دی جواب دی دا میلمانه د الله دي ولې میلمانې ځکه چې الله راغوښتي نو چې الله راغوښتي دي نو اوس ورله دعاګانې مقبلوي نو د جهاد په دوران کې دعاګانې ښه قبلېږي دا خو موږ په دغه تېر شوي فصل کې هم دا خبره ذکر کړه موږ چې کوم ځایونه ذکر کول چې هلته دعاګانې ښه قبلېږي جهاد تذکره پکې راغلې وه چې په میدان جهاد کې چې کله کافران او مسلمانان مخامخ شي نو دې ټیم کې دعاګانې ښه قبلېږي نو د غازي انسان دعاګانې په میدان جهاد کې ډېرې ښه قبلېږي دغه شان د حاجي او د عمره کوونکي الله اکبر خو دلته هم زموږ کار څه خراب کړی ویډیوګانو تصویرانو څه ناشنا فتنه راوتې طواف کې روان دی ولا ویډیو یعنې سړي له حیا نه ورځي چې دا د چا کور دی چې دا د چا د کور په خوا کې زه ولاړ وم په دې حالات ته وګوره د احرام ته د صادر ته د لنګ ته ته خو وایې چې یا الله ما دنیا پرېښودې ده دا لنګ او صادر موږ ولې واچو یعنې یا الله هر څه پرېښودي دي ستا خواله لغړ توغړ لاګلي وو خالي ځکه صادر دی او دا لنګ دی نورې څوم نشته تا خو د ځان سره پوره جاخه راوړې ته څنګه وایې چې زه خالي راغلی د یو سړي ضرورت دی درس کوي بیان کوي یو لوی شخصیت دی فایدهمنه خبره کوي صحیح شو خو دا چې عام دا روان دي دا کم شخصیت دی او مشکل دا دی چې موږ دې خلکو له هوا ورکوو موږ له څنګه هوا ورکوو ګوري او نور څه کوو شیر کوي نور څه کوو کمنټونه به کوو مبارک شه مبارک شه او موږ له دعاګانې پکې وغواړو هغه چې ځان له وغواړي که نه ته دې هغه موړی چې د تا له دعاګانې غواړه غریب سره دومره وخت دی چې ځان له وغواړي هغه په لایف کې مصروفه دی طواف 40 منټې د هغه لایف چلیږي یو ورځ مې د یو کس ویډیو داسې مخې ته راغله نو دی اوس طواف کوي عمره کې او دا ویډیو کوي او دې کسانو ته وایي دا څوک چې دا ویډیو کوي الله دې تاسو راولي او الله دې تاسو راولي او ستاسو دې پکې الله نصیب وکړي لکه پرېږده دا قیسې ستا پکې الله نصیب کړی دی ته دې فایده دالې او ته دوی ته دواګانې کوې د خپل عبادت خرابول صرف دې دپاره چې یعنې یو سړی به ما ته دا وایي چې چا په نیت باندې شک مه کوه صحیح ده زه به شک نه کوم خو چې یو سړی په خپله دلایل پیش کوي چې زما نیت ګډوډ دی نو بیا زه څه ووایم ضرورت څه دی چې ته دا ویډیو ورکوي یا تصویر بعض به دوا کوي ولاړ به او تصویر به ترې وباسي او داسې به کوم تصویر هم ویسته خو د تصویر شوق ته چې تصویر پوره شي نو ښځه خاوند ما یو ورځ یو څو عربیان ولاړو هغه ښځې خاوند له تصویر هم ویستو هغه خاوند ښځې له ما ورته ویل الله بندګانو لکه حیا وکوئ د الله دا ځای د تصویرانو نه دی دلته خلک الله ته اوښکې تویوي دلته خلک فریادونه کوي دلته خلک جړاګانې کوي نو که ډېر شوق ومي بهر ته وځي که بیا تصویران وباسي او که څه کوي خو داسې خو د دې نه دی نو د عربو کې دا ډېر ښه صفت دی چې که دوی دله نصیحت هم نه مني خو تا ته شکریا وایي نو شکرنې ووایي او جزاک الله خیر او خوشحاله شو او زموږ ایته کې دا وایي تا ته داسې برګ برګ وګوري وایي زه هم پوه یم پوهه نه ځکه ته پوه یې ته دا کار نه کوه نو د الله نه یې دغه رونه ویرېږي چې حج او عمره کې په دې قصو کې لګیا دي یا به څه چل کوي لکه اوس اذان ویلی کېږي زه ګوره کوشش دا کوم زما مقصد دا نه چې کتاب ختم شي زما د کتاب د ختمېدو سره کار نشته زما کار دې سره دی چې پښتانه الله هغه لارې ته راواړي کومه لارې چې د قرآن او د حدیث ته بتوفیق الله بعض ملګري ما لیدلي دي ورونه
لکه اوس دی په حرم کې ناست اذان ویلی کېږي ده به ویډیو نیولي د حرم اذان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله مؤذن اذان کوي فقولوا مثل ما یقول، تاسو هغه کلمات ووایئ چې څوک یې وایي؟ مؤذن یې وایي. چې ختم شو اللهم رب هذه الدعوه، دا دعا ووایه، په پیغمبر درود ووایه، پیغمبر به دله په آخرت کې سپارش کوي. معمولی اجر دی خو د ده نه دا ټول فضیلتونه به څه کې لاړو چې دی د مدینې او د مکې اذان خلکو ته را نقل کړي. اوس که اذان را نقل کول مقصد نو د اذانونه په ویډیوګانو کې نشته. اعلی ترین ښه د حکومت جوړ کړي ښه مزېدار، خو هلته پکې دام ده چې زه ولاړ وم وګوره یا نو حیران به شي. او والله که تا څوک پرېږدي چې یعنی کل ځان به پټې د دې فتنې نه چې ما نه څوک تصویر ونه باسي او څوک ویډیو ونه کړي، دې حده پورې خبر رسې کړی. یو پیر ما چا تصویر راولېږو ما ته ویل عمره دې مبارک شه او دغسې ما چې ده ته څنګه پته زه عمرې له تللی ما څنګه یو تصویر یې ما ته راولې حرم کې زه ناست وایي پته چې چا رانه تصویر ویستی. نو دومره دا فتنه ډېره شوې ده چې ته ترې ځان بچ کېږې خو نه بچ کېږې. دغه یره به دي نو سړي سترګې هم څلور کېږي نه چې دلته هم ګوري او هلته هم ګوري او دلته هم ګوري. د الله په کور کې سړی ناست سړی و چې د زه ځان له شوې د الله سره لږ تلاوت مې وکړی څه دعا مې وغوښتې دغه ټیک کې مته کیمره به یې نیولې موبایل تصویر ونه باسو تصویر ونه باسو یعنی بعض به په دې جومات کې ماته وایي تصویر ونه باسو نو د الله کورونه دي دلته خلک عبادات کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا حج کوونکی عمره کوونکی څه دی؟ د الله میلمه دی. دا میلمه چې د الله نه څه غواړي الله یې وله ورکوي، خو میلمه په موبایلو کې مصروفه دی. یا حج په دوران کې په څه کې مصروفه دی؟ خوب کې. لکه اوس د مینا دا ورځې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله د یادولو ورځې دي او د خوراک څښاک د په ځان ښه مضبوط کمبل راچولی د خیمه کې پروت یا غم خادي کوي پلانې راغلی د کلي نه او پلانې راغلی د ګرځي لیدلي به تاسو که نه؟ دا وخت ولګوو د الله په عباداتو کې. الله دې موږ له دې توفیق راکړي. شپږم انسان یې ذکر کړی دی وایي د نیک اولاد دعا د والدینو دپاره ښه قبلیږي. هلته څه د پلار دعا د بچو دپاره قبلیږي. دلته اولاد نه شرط څه دی؟ د نیک عمله بچي. د نیک عمله بچي دعا د مور پلار دپاره ښه قبلیږي. حدیث راوړی د ابو هریره رضی الله عنه چې دا امام ابن ماجه راوړی دی، امام احمد هم راوړی. دې ته غوږ کښېږدئ ښه دی حدیث ته او به ستاسو مرضي ده چې د خپلو بچو څنګه تربیت کوئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. الله په جنت کې به الله د نیک انسان درجه اوچته کړي، د نیک انسان. او چې جنت ته تللی دی خو څه دی؟ نیک دی. فیقول نو دا سړی به وایي یا ربي ای زما ربه انا لی هذه، دا زما درجه څنګه اوچته شو؟ یعنی ده د خپل ځان معلوم دی چې صحیح د نیک عمل زما شتي خو دغسې ته د رسېدو خو زه لایق نه یم، دېسې ته څنګه ورسېدم؟ الله به ورته وایي باستغفار ولدک لکه، په استغفار یعنی بخښنې غوښتلو د بچي ستا دپاره ستا، په استغفار د بچي ستا دپاره ستا، ستا بچي ستا دپاره بخښنې غوښتلې وي د الله نه چې یا الله زما د پلار وبخ، یا الله زما د مور وبخې، ځکه ته نن دې مرتبې ته راورسېږي. او دې ځای کې دلیل یو راوړی او ما خو کوشش اکثر په دې کتاب کې دقه کړی دی چې یو دلیل ذکر کړم بس. وجه د هغې دا ده چې کتاب څومره لږ مختصري نو خلک یې د ویلو شوق ډېر که بل یادېږي سړي ته اسان. یعنې په دې باندې یو بل مشهور دلیل دی، هغه حدیث چا ذهن کې راځي؟ مشهور حدیث دی، لاس ته اوچت کو به یې کتو
دقه به دې ویلو داسې چې دې ذهن کې لګي دې شي دقه وي. بارک الله فیک رفع الله قدرک. ماشاءالله دا مراد صاحب ورته تاسو ټولو کې تکړه دي په سوالاتو جواباتو کې مشارکاتو کې. او د استاذ داسې شاګرد خوښي چې دی د استاذ سره او د هغه په درس کې د هغه سره ژوند تېروي. اذا مات ابن آدم انقطع عمله. د آدم بچی چې مړ شي عمل یې ختم شو سوای د دریو نه. هغه علم چې ده پرېښودی دی او خلک ترې فایده دي. او دویم صدقه جاریه او ولد صالح یدعو له. نیک عمله بچی چې دعا غواړي چا دپاره؟ د دې مور پلار دپاره. اوس دا ستا مرضي ده چې ته شاته څنګه بچی پرېږدې. زه درته په الله قسم خورم په الله چې دې بچي له دې دیني تربیت نه یې کړی که نه او ته د ده نه اربپتي او کربپتي تی جوړ کړي او دی په بنګلو کې او په موټرو کې پاتې کړي دې ته هیڅ فایده نشي درکولی. خو ستا دا بچی که فقیر او ملنګ پاتې شي که نه او الله او د الله پیغمبر دې ورته ښوولی او چېرته لاس اوچت کړي یا الله زما په پلار باندې خپل رحم وکړي دا قبر به راته نور نه ډک شي رڼاګانې به جوړې شي آخرت کې به دې درجې اوچتې شي. کوشش دا کوي چې شاته نیک عمله اولاد پرېږدئ چې ته د دنیا نه لاړ شي او ته خپله یو نښه پرېږدې چې او دا سړی نیک عمله و. یو خو دا نښه پرېښودي چې او داسې سړی تېر شوی دا خو کافران هم دا نښې پرېږدي که نه د کافر بچي که نه نښه دا ده چې دا دغه پلاني زوی دی نو مطلب چې هغه و نه ته نښه دا پرېږده چې دا چې د چا زوی دی هغه نیک عمله سړی او ځکه دې بچي ته وګوره څنګه تربیت یې وله کړی او نیک عمله بچي مور پلار دپاره دعاګانې غواړي. دا بېدینه خو والله چې خیرې پکې کوي. ابو ورځ یو ملګری موږ ته لګیا و قیسه یې کوله د احمدشاه و دی ګواه دی وایي زمونږ خپلوان دي خپل پلار ته خیرې کوي وایي الله دې تباه و برباد کړي چې را دومره مال یې موږ ته پرېښودی لویه جاکه جوړه شوې ده. الله دې تباه کړي چې را دومره جاکه یې موږ ته پرېښودې ده چې ته د هغوی اختلافات راغلي د مال د لاسه هغه مال ډېر زیات نو الله دې تباه کړي چې دومره لویه جاښه یې موږ ته پرېښودې. په دې تا ته دعاګانې نه کوي. سړیتوب ورته وښایه الله ورته وښایه پیغمبر ورته وښایه دینداري ورته وښایه جومات ورته وښایه ښه اخلاق ورته وښایه ښه کردار ورته وښایه. که دی مالدار او که دی غریب وي دی به ستا ښه یادوي او ستا دپاره به دعاګانې کوي. اسی تاسو چې ته دینداره سړي سره کښېنئ دینداره بچي سره وایي ستا دې پلار خو تا له څه نه دي کړي غریب وي لکه پلار یې غریب و بچو له څه جیدات څه نه دی ورکړی او ته ورته ستا دې پلار خو تا له څه نه دي کړي دی به ډایرکټ تاله دا جواب درکوي چې ډېر څه یې کړي دي خو تقدیر کې ډېر مال نه و الله دې په هغه باندې رحم وکړي. دا تربیت دی د مور پلار. هغه بل چې سړیتوب پکې نشته ښه مالدار دی مړوې هغه وخت کې ورسره دغه علاقه اخیستې وې دا ځمکې اخیستې وې دا اسې پروت په سعودي عرب کې ټول عمر هغه څه کړي دي موږ خو خروس کوی کړي دي وایي ده ته ګناه نشتي ده ته پلار دین نه دی ښوولی ده ته مور دین نه دی ښوولی که ده ته یې دین ښوولی وی نن به دی داسې وی خو د ډېرو د داسې به نه وی خو د ډېرو خو دا کوشش دی چې زما بچی به څه کې مخکې شي په دنیا کې بس خپل بچي دینی تربیت ولا ورکړي سبا له به ته مړ پروت یې او دی به ستا دپاره څه کوي دعاګانې به غواړي او د بچي د نیک عمله بچي دعا مور پلار دپاره ښه قبلېږي. یوه دویمه تاسو ټولو ته زما دا نصیحت دی او کتونکو اورېدونکو ته چې خپل مور پلار په دعاګانو کې مه هېروئ هر وخت ورته دعا کوئ خصوصا دا دعا رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا یا الله داسې رحم پې وکړه لکه څنګه چې زه ماشوم را لوی کړی یم. بعضو علماو دا خبره لیکلې ده بعضو مفسرینو دا فایده لیکلې ده دې آیت لاندې هلته الله په خپل حق پسې د مور پلار حق ذکر کړی وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. د الله بندګي به کوې یوازې او د مور پلار سره به ښه کښېنوي دا الله حق دی. بیا د مور پلار حق ذکر شوی دی
نو فائدې دا ذکر کړي دی دعا لاندې وایي څنګه چې ته په ورځ کې 15 پیرې الله ته ودرېږي لازم ته جرګه کې یعنې فرض مونځ کې نو کم سے کم چې 15 پیرې ته مور پلار ته دعاګانې کوي داسې هغوی یو فایده دي چې ذکر کړي داسې حرج پکې نشته ښایسته خبره ده یعنی دا درته وایي کم سے کم 15 پیرې کوه زیات نه زیات چې څومره کې او زه درته ښه طریقه اسانه په سجده کې دا دعا غواړه رب ارحمهما کما ربیاني صغیره ګرانه ده اسانه ده که یا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغير دعاګانې ورله واړه په مخه او دا دعا صرف د مړو دپاره نه ده ګورې ژوندي کله چا مور پلار ژوندي او دپاره دعا غواړه او چې مړه شي به یې لوی ضرورت دی لوی ضرورت دی د هغه اوچتو هستیانو دې ته چې موږ هغوی په دعاګانو کې یاد کړو چا چې زموږ دپاره هر څه خاورې کړي صرف دغه صرف او صرف همدقه هستیانې دي چې دوی په دنیا کې ځان خاورې کوي د خپل بچي دپاره خو چې دا بچی غټ سړی شي نو آیا تاسو نه زه تپوس کوم آیا دغه غټې هستیانې د دې حقدار نه دي چې ما ورته یو څو سیکنډه ورکړو دوی ته دعا وکړو نه دي حقدار زموږ دپاره به یې دومره څه نه کړي چې ته په ورځ کې یو څو سیکنډه منټه ته هم نه یم که نه یو څو سیکنډه ورکړې او دغه غټو خلکو دپاره دعاګانې وغواړي او هغه یې تورو خاورو لاندې پراته وي او الله ورته په هغه تورو خاورو کې رڼا جوړه کړي څومره به هغوی خوشحاله شي څومره به د هغوی هغه درجې اوچتې شي څومره به د هغوی مقام اوچت شي ستا نه به څه لاړو ته چې د خپلو بچو دپاره سهار وځي په توره تیاره د شپې په توره تیاره راشي څه پکې بیلې څه نه بیلې پکې زندګي م خاورې کړه د څه دپاره بچو دپاره د ښځې دپاره دا چې ستا دپاره زندګي خاورې کړې ده دوی له یو څو سیکنډې ته نشي ورکولی چې دعا وکړي او ستا دپاره خاورې کړې وه که نو مور پلار ته دعاګانې ډېرې کوئ دا زما تاسو ته نصیحت دی او خصوصا په کم ټیم کې ورته کوئ سجده کې او په تهجدو کې جاړه الله ته وایه الله رحم پې وکړه یا الله د رحمتونو باران پې وکړه او الله که چېرته دې مړو مور پلار خبرې کولی شوې که نه او تا دې تپوس کړی وی چې بابا وابئ څه درله وکړم تا ته به یې دقه ویلی چې زویه دعاګانې راته ډېرې زیاتې کوه دلته دعاګانو ته زه محتاج یم والله چې دا به یې راته ویلی چې زویه دعاګانې راته ډېرې کوه دعاګانو ته محتاج یم هغوی ډېر څه کړي هغه ډېر څه کې که د هغوی نه بعض کوتاهیانې شوي دي هغه په هغه ډېر څه کې ورک شوي دي که نه دي ورک شوي ورک شوي موږ ته هو الله که څه را یادېږي هم چې مور پلار کوتاهي کړي ولله الحمد هغوی څه کوتاهي کړي کوتاهیانې ټولې چا کړي دي هغه موږ کړي دي کوتاهیانې موږ کړي دي نو په کوتاهۍ پسې کوتاهي نه ده په کار دعاګانې ورته کوه د هغوی په نوم صدقې کوه د هغوی په نوم نیک کارونه کوه الله دې زموږ د ټولو مور پلار وبخښي الله دې د هغوی کم چې مړه دي الله یې د هغوی قبرونه د جنت باغچې وګرځوي رب العالمین دې د هغوی سره حساب کتاب آسان کړي الله دې د هغوی مخونه په آخرت کې وځلوي الله دې وپړقوي او د چا چې مور پلار ژوندي دي الله یې د هغوی په ژوند کې برکت واچوي او زموږ نه چې څه کمې زیاتې شوې د مور پلار په حق کې الله دې موږ ته هغه معاف کړي او الله دې موږ له طاقت راکړي چې په روان وخت کې د هغوی د حق د ادا کولو کوشش وکړو یعنې دا هغه انسانان دي که نه سبحان الله چې مړه شي هم پته یې حق دی نو لوی حق دکه دی چې ته د هغوی دپاره دعاګانې غواړې بلکې بل حق یې څه دی د هغوی د ملګرو سره به ښه کې تاسو ته زه یو نکته ذکر کړم جوهره نکته یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هغه سړی راغی وی یا رسول الله زما پلار مړ دی په ما یې نور حق شته وی وی د هغوی د خو سره ښه کوه یو روایت کې څه راځي یو روایت کې دا راځي د هغه د خپلو سره ښه کوه د ملګرو سره یو روایت کې داسې راځي د پلار په ملګرو او په خپلوانو خوشحالي راوله ادخال السرور دې کې ما سوچ کړی دی
بتوفیق الله چې ولې په دې سره الله موږ له اجر راکوي. حالانکه پلار خو مړ دی. نو هغه نکته دا د علمي، که دا ستا د پلار ژوندی وي، که دا ستا د پلار ژوندی وي او تا د ده دا ملګری خوشحاله کړی وي، نو د دې سره د پلار خوشحالېدو او تا نه راضي کېدو، او حدیث کې راځي د پلار په رضا کې د الله رضا ده. اوس پوه شو؟ که دا ستا د پلار ژوندی وي چې مړ دی او تا د هغه د خپلوانو سره ښه کړی وي او د ملګرو سره، نو هغه پرې خوشحالېدو. چې خوشحالېدو نو هغه راضي کېدو، چې هغه راضي کېدو نو الله درنه راضي کېدو. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما په سفر روان او په لاره کې یو بانډیچي راغی، شپنکې ګړي بیزې ساتلې، چې ودرېدو هغه سره یو قیمتي پټکی و هغه یې راواغوستو، دا په سر یې کېښود. دا پټکی ګورې د خپل سر نه کوزول یا ټوپۍ یا هر څه چې سړي په سر پراته دا ډېر د عزت یو نښی، او بل چا ته په سر کې دا غټه خبره ده. نو ملګرو ته وی عبدالله وی نو دا خو شپنکی دی، ته پټکی راواغوستو هغه ته دې په سر. نو هغه ورته وی دی به د عمر خواله ډېر راته، دی به زما د پلار خواله راته عمر رضی الله عنه خواله. نو د هغې د لاسه موږ د دې اکرام کوو، اگر که شپنکی ده او که هر څه، خو دی د اکرام لایق دی. پوه شوی به دې که نه؟ ښه. اووم انسان وی په خوشحالۍ کې د دعا غوښتونکي دعا په وخت د مصیبت کې ښه قبلیږي. پوه شوی؟ په خوشحالۍ کې د دعا غوښتونکي دعا په کوم وخت کې ښه قبلیږي؟ په مصیبت کې. پوه شوی به دې؟ څوک به ما پوه کړي؟ د الله نه دعاګانې ډېرې غوښتلي، په مصیبت کې د هغه دعاګانې ښه قبلیږي. دا ګوره ډېره اهمه او ضروري مسله ده. ډېر خلک دا شکایت کوي چې په مصیبتونو کې زموږ دعاګانې نه قبلیږي، دا سخته نه ختمیږي. وایي تپوس زه خو اکثر دې سړي نه اولنی تپوس دا کوم، زه ورته په خوشحالۍ کې څنګه وي؟ خوشحالۍ کې هغه خو دا خبرې چې جوی را جوی به پته ولګي. دا حدیث اوس واوره، امام ترمذي راوړی دی او امام حاکم هم راوړی دی، امام ابو یعلا هم راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من سره ان یستجیب الله له عند الشدائد، چې څوک دا خوښوي چې په تکلیفونو او مصیبتونو کې د هغه دعا قبوله شي، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، نو دی د خوشحالۍ په وخت کې ډېرې دعاګانې غواړي. دا د پیغمبر خبره ده. څوک چې دا غواړي چې په مصیبتونو او تکلیفونو کې زما دعاګانې قبولې کړی شي، نو دی په راحته کې دعاګانې ډېرې غواړي. بله دا دلیل دی په دې باندې چې دا سړی د الله سره مخلص دی. څنګه مخلص دی؟ ځکه چې خوشحالۍ کې هم رابطه ده، سخته کې خو هر سړی غواړي، او سخته راله په تا باندې. اخلاص د ده د الله سره دا دی، که په ده باندې سخته یي او که نه، خو د ده د الله سره رابطه ده. لکه بعض تاسو لیدلي که نه چې څه مصیبت پرې راشي نو حجامت څه کي؟ ګټ کي او سپینه ټوپۍ واچي، تسپیم پیدا کي، د جومات نه لیټ راوځي او په ټي وي باندې کور کې چې کوم ټي وي پروت دی په یې کپړه راواچي، یو څو ورځې بعد بیا راواپس شو. دا خو دی ټوغه کوي، دې ته څه وایي؟ ټوغه ده. دی مخلص نه دی په خپل کار کې. مخلص هغه دی چې سخته پې نه وم الله ته یې جړل، چې سخته رالم الله ته یې جړل. او حدیث د عبدالله بن عباس موږ څو پورې بیان کړم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه ته کوم نصیحتونه کړي، وایي ماشومه زه درته یو څو خبرې ښیم. مشهور حدیث دی، په هغې کې یو دا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وی تعرف الى الله فی الرخاء یعرفک فی الشده، په راحته کې الله پیژنه، په سخته کې به تا پیژني. او یونس علیه السلام چې الله سره رابطه په راحته کې وه، په سخته کې الله د هغه مرسته وکړه که ویې نه کړه؟ ویې کړه. نو دا سویم انسان شو. په دې باندې به اکتفا وکړو. خو زه غواړم چې یو کس ما ته دا اووه ذکر کړي، یو کس لاس اوچت کړي چې زه شروع به داسې نه کوو، یو کس چې دا اووه کسان تا ته یاد دي ویې وایه. زه د مظلوم دعا، د مسافر دعا، د والدینو دعا د بچي دپاره،
دا غازی دعا، حاجی او عمره کون کی انسان دعا پنځه شو. د نیک عمله بچو د مور پلار دپاره دا ښه قبلیږي. شپږ په راحته کې الله لره یادونکی انسان د هغه دعاګانې په مصیبت کې ښه قبلیږي. بل به یې څوک ووایي بس هو د مظلوم مسافر د پلار دعا د بچي دپاره، د غازی، د حجي او د عمره کوونکي، د نیک عمله بچو د مور پلار دپاره په راحته کې الله لره یادونکی په سخته کې دعاګانې قبلیږي. بل څوک مظلوم نه صرف دقه وایه مظلوم مسافر دیسي مظلوم بیا تفصیل کې کنه زر زر وایه مظلوم مسافر پلار دعا د بچي دپاره، حج عمره کوونکي، نیک عمله اولاد چې مور پلار دپاره دعا کوي. په راحته کې چې الله یادوي په سخته کې دعا قبلیږي. یو دې پرېښو څوک غازی. بل څوک به واورئ ته مظلوم مسافر د پلار دعا بچي دپاره، غازی، حاجی، عمره کوونکی. بس په راحته کې چې الله یادوي. یو ځنه پاتې شو نیک اولاد د نیک عمل اولاد چې د مور پلار دپاره دعاګانې کوي. انشاءالله باقي به پر روان درس کې پوره کوو. الله سبحانه وتعالی دې دغه اوچت صفات چې کم نن ذکر شو په دې درس کې الله دې هغه ټول موږ کې راولي او الله سبحانه وتعالی زموږ دعاګانې قبولې کړي. الله دې موږ د ظلم نه لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ همیشه د توحید او د سنت په عقیده باندې ښایسته ساتي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.